هغه لارې چارې چې د زده کړو او ښه درس ویلو کې مو له ستړیا ژغوري. پوهیږو چې هر څوک د درس ویلو لپاره ځانګړې طریقه لري، خو دلته ځینې هغو ټکو ته اشاره کوو چې که عملي یې کړو نو نه به ستړي سو او نه به مو لوستی درس له ذهنه وځي. که د درس ویلو پر مهال ستړیا احساسوئ، که غواړئ چې د درس ویلو پر وخت ستړي نسئ، نو باید چې په یوه ارامه کوټه کې کښېنئ او له کوم فشار پرته درس ویل شروع کړئ. کله چې درس لولئ نو باید چې په ناسته یې ووایاست. تر ټولو ښه لار دا ده چې د درس ویلو لپاره له ځانګړي میز څخه کار واخلئ. هغه څوک چې ژر د درس ویلو څخه ستړی کیږي، یو علت دا دی چې مخکې له مخکې ورته کوم پلان نه لري، نو مخکې له دې چې درس ویل پیل کړئ یوه طرحه ورته جوړه کړئ. که درس مو ډیر وي او په ویلو یې ستړي کیږي نو لومړی یې خلاصه کړئ، بیا یې ولولئ. په دې ډول به پرته له دې چې ستړي سئ ښه به یې زده کولی سئ. د درس لوستلو په منځ کې آرام کول مو ستړیا ختموي. له هرو 2 ساعتونو وروسته د 15 دقیقو لپاره آرام وکړئ. د درس ویلو په منځ کې له میوو او سبزیجاتو څخه ګټه واخلئ، ځکه چې ذهن مو فعاله ساتي. په ټاکلې کچه خوب وکړئ، ځکه که خوب مو نه وي پوره نو درس هم نسئ ویلی. د ازموینې په شپه ویښ کښېنستل تر ټولو لویه ستونزه ده چې زده کوونکي یې ترسره کوي. که غواړئ چې درس مو په ذهن کې پاته سي او زده مو سي، هره برخه یې لږ تر لږه 2 ځلې ولولئ. د درس لوستلو لپاره ځانګړي وخت وټاکئ. هره ورځ مطالعه وکړئ، ځکه نورو درسونو ته مو بیا ذهن چمتو کیږي. تر ټولو طریقو دا ګټوره طریقه ده چې لومړی سخت مطلب ولولئ، بیا په آرامه اسانه مطلب ولولئ. درس داسې ولولئ چې په ذهن کې مو پاته سي. له دې څخه مخکې چې درس ویل پیلوئ پیاده تګ وکړئ. څېړنو ښودلې ده چې ورزش ذهن آراموي، نو له درس څخه مخکې 20 دقیقې پیاده تګ وکړئ. په لوړ اواز د درس لوستل د دې سبب کیږي چې هیڅکله مو له یاده ونه وځي، نو ښه ده چې په لوړ غږ یې ولولئ. تر ټولو ښه طریقه یې دا ده که پر دې پوهېدل غواړئ چې لوستی درس مو په ذهن کې دی، نو ملګرو ته مو یې تشریح کړئ. که پوه سوي یاست چې درس مو زده سوی، نو بیا له ځانه کوچنۍ ازموینه واخلئ.